أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم بایولوژي. نننی ټاپک د اف ایس سی بایولوژي یعنی د 12 بایولوژي ده، د سیکنډ ایئر بایولوژي ده، او په دې کې یو ټاپک دی اوټایټس میډیا. اوټایټس میډیا نه مخکې مونږ یو ټاپک شروع کړی و اپر ریسپیریټري ډیسارډرز. کوم ریسپیریټري سیستم چې دی په هغې کې چې کوم ارګنز یوز کیږي نو د هغې څه بیماریانې راځي، څه ډیس آرډرز د هغې په باره کې چې دی مونږ شروع کړي دي. نو په هغې کې یو ډیس آرډر چې دی اوټایټس میډیا ده. دا زه تاسو ته وایم لږ په تفصیل واورئ چې تاسو پرې پوه شئ. نو په دې کې اونلی خبره دا ده چې انفلیمیشن اف د ایئر په اوټایټس میډیا کې زموږ دواړه غوږونه یا لیفټ سایډ ته کوم غوږ چې دی یا چې زموږ ښی سایډ ته کوم غوږ دی نو په دې کې انفلیمیشن راځي. د انفلیمیشن مونږ دې ته وایو چې یا زخم راشي یا په دې کې سوروالی راشي یا په دې کې چې دی ګرېده راشي یا چې دی بېچیني راشي نو دې ته مونږ انفلیمیشن وایو. چې کله دا مسلې راشي نو د دې نتیجه به صحیح ریزلټ نتیجه به د دې صحیح نو کازز د ټیوبس ټو کلوز. زوم په غوږ کې چې کوم 5 په شان شکلونه کوم رګونه چې دي یا په دې کې چې کومې اوبه دي نو هغه ټیوبس چې دي هغه بند شي، هغه بلاک شي. نو هغه چې کله بلاک شي نو کازینګ د فلویډ ټو بیکم ټریپډ نو زموږ په دې غوږ کې چې کومې اوبه دي دا جام شي، او چې دا چې کله جام شي نو دا پکې ونښلي، دا لاره چې دا بنده کړي. کوم اواز چې دننه ننوځي نو هغه چې دی بیا موږ نشو اورېدی یا زموږ غوږ ته چې دی بل څه څیز ننوځي نو هغه لار چې ده هغه د مکمل جام شي. نو بیکټیریا ټریول ټو فلویډ اینډ ملټیپلای دیر. په کوم ځای کې چې دا فلویډ جام شي، د اوبه چې جام شي نو دغه ځای د بیکټیریا ځان ورسوي او په دغه ځای کې چې دی خپل ځان ملټیپلای کړي. یو بیکټیریا د ځان په شان په 1 منټ کې 100 بیکټیریا چې دي هغه نور پیدا کوي. نو اوس بیا دا چې کاز اینډ ریسک فیکټرز اف اوټایټس میډیا. اوس کاز نورې وجوهات او د دې چې کوم ریسک فیکټر دي مطلب دا دی چې دا بیماري چا ته لګېدی شي نو د دې وجوهات څه دي او دا بیماري چې دی کم کسانو ته لګېدی شي. نو چلډرنز آر ایټ مور ریسک. دا بیماري زیاتره چانسز دا دي چې دا ماشومانو ته چې دی ولګي. د هغې نه علاوه کم کازې چې دي الرجي، چاته الرجي، انفیکشن یا غوږ چې دی هغه د مخکې نه زخم وي، دانې پکې یا پکې چې دی نو شوی. نیوټریشنل ډیفیشنسي. په نیوټریشنل ډیفیشنسي کې دا خبرې د خوراک کمی راشي یا موږ خوراک خورو خو موږ مسلسل چې دی یو څیز خورو یا سبزي خورو یا غوښه خورو نو دا چې دی نه ښه. نو موږ له پکار دی چې موږ خپل خوراک چې دی بدلو او که فرض کړه چې دی په هغې کې چینج پکې رانشي نو بیا ته موږ نیوټریشنل ډیفیشنسي وایو او د هغې د وجې نه دا بیماري چې ده لګېدی شي. بلاکیج اف یوسټیشین ټیوب. او زمونږ په غوږ کې چې کوم ټیوبس دي کوم د 5 په شکل باندې کوم سیزونه چې دي کوم رګونه چې دي هغه چې دی هغه بلاک شي. او سیمټمز چې کله دا چلونه وشي نو بیا به د دې علامات صحیح لکه موږ له بسې چل کېږي. سډن سیویر ایر ایک. زموږ په غوږ باندې چې دی په دې به چې دی ناڅاپه درد راځي خو هغه درد به داسې چې انسان چې دی د درد د وجې نه لیونی کېږي. ډیپنس کوم غوږونه چې دي په دې کې کوڼوالی راځي، انسان چې دی کڼېږي ورسره. بزینګ اینډ رنګینګ. بزینګ اینډ رنګینګ مطلب دا دی اکثر چې دی څه اواز نه خو انسان ته داسې محسوسېږي چې زما په دې غوږ کې چې دی څوک اواز کوي یا پکې چې دی ماشی پکې چې دی بڼېږي. بل سینس اف فولنس ان د ایر. او بل پکې دا خبرې چې غوږونه چې دي دا درانه ایرریټیبلیټي، بېچیني، سکون چې دی هغه ورک شي. پیور تبه چې دي هغه به راشي. هیډ ایک په سر باندې درد دي. چینج ان اپیټایټ بیا چې دی لوږه ورته نه لګي او کله چې دی ډېر زیات وږی شي. سلیپینګ پیټرنز خوب نه ورځي. فلویډ لیکینګ فرام ایرز د غوږ نه چې دی اوبه ځي، نوزي، نازیا او یا چې دی بېهوشي راځي. ډیفیکلټي ان سپیکینګ اینډ هیرینګ. په خبرو کولو کې چې دی هم مسله او په اورېدو کې چې دی هم انسان ته مسله راځي. ایر ډرم کین بوسټ. او د غوږ کوم پرده چې دی دا ورسره چاودي اکثر. which causes discharge of pus. او د هغې په نتیجه کې چې دی بیا د غوږ نه نوځي. and relief of pain. او درد چې دی نو هغه ورسره راځي. ټریټمنټ. اوس خو د دې ټریټمنټ دا دی چې دا چې دی اکثر په خپله باندې ښه شي خو 3 or 4 days دا چې دی د 3 نه 4 ورځې پورې علي. او دا کوم زموږ ایمیون سیستم چې دی هغه دا کوشش کوي چې دا مسله چې دا په 3 or 4 ورځو کې چې دی په خپله باندې حل شي. خو د دې لپاره چې کوم ډاکټر بیا کوم دوا نه لیکي نه هغه زموږ سره ټول انټي بایوټیک ځکه چې زیاتره دا بیماري چې لیکي نو د بیکټیریا نه لګي او د هغې نه پین کیلر او د درد لپاره چې دی ګولۍ چې دی ورکوي. نو دا اوټایټس میډیا دا د سیکنډ ایئر بایولوژي وه.
او په دې پسې ورپسې کوم نور ټاپک چې دی به انشاءالله زه بیا اپلوډ کړم. که په دې تاسو پوه شوي نو خپل فیډبیک چې دی ماله ضرور راکړئ. انشاءالله میلاو به شو د بلې ویډیو سره. تھینک یو، ډېره مننه.